که تاسو غواړئ چې ویډیو ریکارډ کړئ ثبت کړئ نو د دې لپاره مهمه ده چې تاسو باید ویډیو مستقیما شروع کړئ په پښتو ژبه یا په فارسي ژبه. صحیح ده؟ لکه څنګه چې دا ویډیو ما مستقیما شروع کړه. ګورئ د دې ویډیو په شروع کې ما نه بسم الله الرحمن الرحیم ویلې، نه مې دا ویلې چې نحمده ونصلي علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. دا ما ویلی شو، خو ولې مې ونه ویلې؟ ځکه که دا زه ووایم نو دلته دا ویډیو بیا خلک نه ګوري، تر خلکو زما پیغام نه رسیږي. صحیح شوه؟ عموما خلک نه ورته ګوري او نه دونه خلک تا ته انتظار پاتې کیږي. اکثره خلکو دا عادت ده چې ویډیو باندې څنګه کلیک کړي که نه، نو که چېرته په هغه خبره باندې مستقیما زر تر زره دی پوه شو او ویې کتل چې دا جالبه خبره ده او ناشنا خبره ده، بس ورباندې پاتې کیږي او ګوري. خو که اول نه تا داسې څه وویلې چې هغه د ده لپاره جالبه نه و، عامو خلکو لپاره دا داسې مؤثر نه دي که نه، او نه ورته جالب تمامیږي چې ته اول کې خطبه ووایې، شروع کې یا اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم ووایې یا حمد او ثنا ووایې، نو د دې وجې نه بیا هغوی ویډیو پرېږدي. نو لکه څنګه چې تاسو ته ما مخکینیو ویډیوګانو کې ویلي وو، دا ویډیو بیا شاته پاتې کېږي او دا ویډیو بیا هیڅ چاته نه رسیږي. تاسو بیا مایوسه کېږئ او دا فکر کوئ چې دا ویډیو ولې خلک نه ګوري. نو د دې په خاطر باندې اول چې کله تاسو خبرې کول شروع کړه که نه، تاسو له ځانه سره دا بسم الله الرحمن الرحیم ووایئ. صحیح ده؟ زه له ځانه سره وایم بسم الله رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. دا دعا چې قرآن شریف کې را نقل شوې ده په سورة طه کې، دا زه ځان سره وایم که نه چې یا الله زما په خبرو کې تاثیر واچوه، دا کومې خبرې چې زه کوم یا الله زما ماته فصاحت راکړه، یا الله دا خلک زما په خبره باندې پوه کړه. نو دا بهترینه دعا ده، تاسو یې ویلی شئ. الحمدلله والصلاة والسلام علی رسول الله اما بعد. دا شی تاسو خپل ځان سره ووایئ. ضرور نه ده چې حتما موږ تاسو دا په هره ویډیو کې دا ثبت کو. که چېرته تاسو خطبه ورکوله یا مو چېرته اوږد سیمینار ورکو یا ډېرې اوږدې خبرې مو کولې چې 1 ساعته پورې 45 دقیقو پورې هغه مکمل یو بیان یو واز و نصیحت و، نو بیا مشکل نه لري. یا تاسو یوه لړۍ ثبتوله که نه د ویډیوګانو او په اوله ویډیو کې مو دا وویلې خو بیا هم پروا نه کوي. نو عام طور چې تاسو ویډیوګانې کوئ کوشش وکړئ چې انشاءالله له دې شیانو نه لرې واوسیږئ. هغه خطبې اوږدې خطبې یا په ابتدا کې مقدمې چې علما کرام په مساجدو کې وایي، هغه تاسو په ویډیوګانو کې او په انټرنیټونو کې مه استعمالوئ. د دې لپاره چې دا خلک له تاسو سره انشاءالله پاتې شي، د دې لپاره چې تاسو دا خبره په ښه طریقه او تر ډېرو خلکو انشاءالله ورسیږي. سمه ده؟ انشاءالله دا ډېره مهمه خبره ده. ډېر خلک دعوتګران چې شکایت کوي که نه، وایي زموږ ویډیوګانې څوک نه ګوري، د هغوی عمده العمل عمده وجه او سبب دغه کېدلی شي چې دوی د دې ویډیو شروع او پیل په ډېره جالبه او ناشنا طریقه باندې نه کوي. صحیح ده؟ تاسو به لیدلي کېدای چې ډېر داسې خلک شته دي اول مهمې خبرې اول ابتدا ته راوړي یا سوالونه یې خطرناک سوالونه وکړي، له هغه نه وروسته بیا ووایي السلام علیکم زه پلانکی یم او تاسو دې چینل ته ښه راغلاست، یا مثلا زما نوم دا ده او تاسو د پلانکی تلویزیون ګورئ او سلامونه او نیکې هیلې او دا شیان وایي که نه. دا د څه لپاره ده؟ د دې لپاره چې د خلکو توجه ځان ته یو دم راواړئ، خلک ځان سره وساتي. نو مهمه ده چې کله تاسو هم ویډیوګانې انشاءالله ثبتولې، تاسو دغه په عربي کې چې کوم الفاظ دي یا مثلا درود ده، دعاګانې دي، دا تاسو مه وایئ. که څه هم شرعي نګاه دا لازم نه دي، یو سنت طریقه ده، یو مستحب طریقه ده. که موږ تاسو یې پرېږدو که نه، په ابتدا کې ګناهګاري کېږو، خو دومره ده چې هغه ډېر ثواب او اجر موږ لاسته رانه وړو. الحمدلله الله جل جلاله به انشاءالله په دې باندې هم موږ تاسو ته اجر او ثواب راکوي، ځکه زموږ ستاسو نیت ښه ده. صحیح شوه؟ اول دا ده چې موږ تاسو اول کې بغیر له ریکارډینګ نه، مخکې له ثبت نه کولی شو دا موږ ووایو یا یې ووایو. که چېرته تاسو ویلې چې حتما دا باید موږ ووایو، ویې وایئ، خو چې کله ویډیو هم خپروله هغه ترېنه کولی شئ چې بیا یې کټ کړئ. صحیح ده انشاءالله؟ نو په دغه طریقه باندې تاسو مخکې لاړ شئ. بله مهمه خبره دا ده چې تاسو کومې خبرې کوئ یا تاسو کوم معلومات خلکو ته ور وړاندې کوئ، لازمي ده چې تاسو باید په هغې کې مکمل حاکمیت ولرئ. حاکمیت په دې معنا ده چې تاسو باید د معلومات څو وارې په ذهن کې اړولې وي، راړولې وي، دا خبرې باید تاسو سنجولې وي چې زما دا خبرې ګټورې دي او که نه دي، دا زه چې څه وایم که نه په دې باندې مکمل خپله پوهېږم او که نه پوهېږم.
زما باور یقین او په دې باندې صحیح شته ده دا ټول معلومات زما په ذهن کې راغونډ دي او که نه نیمګړي دي یا بې دلیله دي یا بې منطقه دي یا بې معنا دي یا اوس ورته ضرورت نشته ده صحیح شوه دا باید ټول تاسو سنجولی وي ضرور نه ده چې موږ تاسو الف نه تر یې پورې چې کوم شیونه اماده کړي هغه ټول په دې ویډیو کې وړاندې کړو کیدای شي موږ تاسو نه څه شیونه پاتې شي خو هغه مهم موضوعات چې موږ تاسو ښه ورباندې مطمئن یو یقیني یو ورباندې هغه خو باید موږ تاسو وړاندې کړو په ښه طریقه باندې که چېرته تاسو معلومات نشو ثبتولی که نه نو په خپل ذهن کې هغه عمومیات خو باید ستاسو په ذهن کې وي صحیح شوه هغه معلومات چې تاسو یې ځان سره مثلا غواړئ چې په یو ویډیو کې ووایئ که نه هغه باید تاسو په یو منظم ډول باندې د خپل ځان لپاره ترتیب کړي وي لازم نه ده چې حتما تاسو مخې ته ولیکئ ځکه که هم لیکل توجه مو خرابېږي تاسو مجبور چې هغه لیکلو ته وګورئ دلته چې یو هلته چې یو هلته چې یو دلته چې یو که کوم شیان پاتې شو نو د خلکو توجه هم خرابه شوه خلکو سره ستا هغه قوي اړیکه هغه خرابه شوه کنکشن دې ورسره ګډوډ شو صحیح ده د دې وجې نه به تاسو لیدلي چې د ځینو خلکو په خبرو کې اصلا تاثیر نه وي وجه دا ده چې دوی پکې حاکمیت نه لري له زړه نه دا خبرې نه کوي یادې کړي نه دي ورباندې باوري نه ده صحیح ده بلکې کتلی دي چیرته یا راغونډې کړي دي یا مخې ته چیرته لیکلي دي د کامرې شاته بس هغه ته ګوري سړی ګډوډ صحیح شو دې وجې نه کوشش وکړئ انشاءالله چې دا کوم معلومات چې تاسو وایئ دې ته یو ترتیب غوندې ورکړئ ځکه تاسو ته یو مثال درکم نوروز صاحب هم دا مثال ورکوي وایي که چیرته زه تاسو ته ووایم که نه چې المارۍ ګروپ فرش او کوچ او چت موکت صحیح شو دا ټول شیان زه تاسو ته ووایم که نه پیاله ترموز دا څومره شیان دي درته وایم چې دا ټول یاد کړئ نو دا یادول به تاسو ته څومره سخت شي خو که چېرته تاسو داسې یو ترتیب ورکړئ که نه مثلا اول فرش راځي په فرش باندې په سیره به کوچونه دي کوچونو سره پورته یو میز هم شته ده له هغه نه پورته المارۍ ده له المارۍ نه پورته چې دا ګروپونه دي د ګروپونو نه پورته چت ګورې یو ترتیب جوړ شو که نه نو تاسو هم د خپلو خبرو ته داسې یو ترتیب ورکړئ چې یو بل سره اړیکه وي د دې یو بل سره اړیکه وي نو ستاسو په ذهن باندې به بیا بوج نه وي چې دا ټول معلومات زه څنګه یاد کړم صحیح شوه مهمه دا ده چې تاسو په یو ترتیب باندې انشاءالله مخکې لاړ شئ نو ستاسو په ذهن باندې به هم بوج نه راځي او تاسو به خسته کیږئ هم نه او انشاءالله کوم شی به هم نه درنه پاتې کیږي او په ډیره ښه طریقه به تاسو دا معلومات له خلکو سره شریک کړئ دا خپل پیغام په مینه او محبت او د خیرخواهۍ په نیت باندې انشاءالله خلکو ته ورسوئ په دې کې حتما هم تاثیر وي هم خلکو ته ترې ګټه رسیږي او هم انشاءالله مفید تمامیږي خو که تاسو چیرته یو شی همداسې راټکئ یعنې یاد کړئ حفظ کوي یا په کلک هم په ذهن کې نیولي او د باندې بوجي که نه چې دا به زه څه ووایم او غلط نشي او کته و پورته نشي او ګډوډ نشي او یا نو دا خام معلومات چې تاسو ورباندې مکمل تسلط مکمل حاکمیت نه لري او په ویډیو کې ثبتوئ نو دا بیا تاثیر گزار نه تمامیږي کوشش وکړئ هغه څه چې تاسو یې انشاءالله وړاندې کوئ ښه ورباندې مکمل تسلط ولرئ مکمل باید تاسو ورباندې حاکم واوسیږئ او په ډیره خوږه لهجه په ښه لهجه انشاءالله خلکو ته وړاندې کړئ یقین لرم چې دا معلومات به تر ډیرو زیاتو خلکو رسیږي او د خلکو زړونو ته به انشاءالله لاره برابروي الله دې زموږ ستاسو په خبرو کې تاثیر واچوي او الله دې له موږ نه ډیرو خلکو ته ګټه ورسوي